د مرکزی تنظیم تاجران د صوبایي جنت سیکرټري احسان باچا د چیمبر اف سمال ټریډ اینڈ سمال انډستری صدر معزوله په مشرۍ کې د راتلونکي شټر ډاون هړتال باره کې یو لایحه عمل د تاجر برادرۍ په اتفاق رای سره تیار کړو. په دې موقع سینیر نائب صدر اورنګزیب خان کشمیری، جنت سیکرټري غلام حسین خان او د سمال ټریډ اینڈ سمال انډستری غلام حبیب سالرزی سره د ایگزیکټیو باډي ممبران هم موجود وو. په دې موقع د احسان باچا وینا و چې زموږ تاجر برادری به کشمیر ایکشن کمیټې سره ملاتړ ولاړ وي او زیاته کړه چې تاجر برادری مسله د سنجیدګۍ سره حل کړل شي ول چې تاجر په ملک کې د ملا د تریو حیثیت لري.